د کوم ملګرو چې په مخ باندې دانی وي یا کوم ملګرو چې ویښته اوزي یا کوم ملګری چې نظر شوي دي بد نظري په لګېدلې ده دا درې قسمه ملګري دا ویډیو وګورئ په دې ویډیو کې زه تاسو ته صرف یو دم درخایم ان شاء الله دا درې واړه مسایل بس تاسو ختم شي کله چې په مخ باندې دانی وي دا دانی به ان شاء الله ختم شي او کله چې ویښته اوزي دا ویښته وتل به ان شاء الله ختم شي او که څوک د نظر شوي وي دا بد نظري به ان شاء الله ختم شي نو دا ویډیو وګورئ او دا دمونه ازده کوي صحیح ده خاجي نو زموږ عزتمندو اول خبره ترازو چې انسان په مخ باندې دادانی ولی روزي او انسان دا ویښته اوزي د څه د وجنه دغه وجه درته ذکر کوم دا دواړه وجه چې دي زموږ عزتمندو دا بد نظرۍ د وجنه وي کم انسان چې د نظر شي که الګ وي او که زنانه وي چې دی د نظر شي کنه نو دا دی بد نظرۍ اول اٹیک اول حمله دا وي چې د دې په مخ باندې دانی روزي ورسره او که دانی نه وي بیا د دې دا ویښته چې دی دا وتل شروع شي دا دواړه مسایل چې دي دا د بد نظرۍ د وجې نه وي کم انسان چې نظر شي دا شیزونه پکې کېږي نو دا یو دم درته اول درخایم چې دا دم تاسو وکئ ان شاء الله دا بد نظرۍ بم ختم شي دا دانی بم ختم شي او ویښته وتل بم ان شاء الله دا ودرېږي ټیک شو نو کم دم دی دا که انسان که الګ وي که زنانه چې په مخې دانی وي یا ویښتې اوسي دی اول داسې چل کوي چې سورة الفلق او سورة الناس د قرآن پاک اخیری دو سورتونه چې دي دا دی بس وای چې څونه ویلی شي تعداد بس نشته دی چې څونه ویلی شي درې ځل اووه ځل یولس دیارلس چې څونه ویلی شي دی دا دی وای داسې د لاس کې دی ورشوفکۍ او لاس ته په مخ باندې راکاږي که چېرې دانې وي او که د چا ویښته اوزي روزي دا دی بیا په ویښتو باندې راکاږي نو انشاءالله دا دواړه مسایل به ختم شي دانې به هم ختم شي او ویښته وتل چې دا به هم ودرېږي که دې سره چېرې بالفرض ټیک نه شو دا سورة الفلق او سورة الناس د قرآن پاک اخري دو سورتونه چې دي دی پیشوف کل ډېرې پیشوف کل سار او ماښام پیشوف کوي خو لیکن سمونې ونه خوړو دانې ختمې نه شوې ویښته وتل چې دا ونه درېدل بیا به دې څه کوي بیا دې داسې وکړي که نه شیشه چې ده که نه آینه چې ورته وایي دا انسان چې پکې خپل مخ ګوري دې ته دا انسان ودرېږي داسې به ورته ودرېږي او سورة التين چې دی بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم تر دې پورې دا چې څومره ویلی شي لس پیرې وایي شل پیرې دا آیتونه دی اوی اول ټیک شو چې شل پیری یا لس پیری برابر کې دینه بعد دی عمده سورة التين دا مکمل دی بیا او یو پیره صرف ټیک شو چې څنګه دا پوره شي یو پیره مکمل صورت ختم شي دینه بعد سورة الفلق د قرآن پاک اخیری دو سورتونه کې سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا سورت بیا یولس پیری وای او هر ځل چې دا صورت وای مخکې به نه بسم الله وای ټیک شو چې دا یولس پیرې برابر شي بیا سورة الناس قل بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس دا دی بیا یولس پیرې وای او هر ځل چې وای مخکې به نه بسم الله الرحمن الرحيم وای دا دی بیا یولس پیرې وای په دې لاس کې دی ورشوف کې لاس ته که چا په مخ باندې دانی وي په دانو باندې راکاږي او که د چا ویښته اوزي روزي په دې ویښتو باندې دی راکاږي انشاءالله یو 3-4 ورځې به دا عمل وکړي دانې به مکمل ختمي وي ویښته وتل انشاءالله دا به ختم وي ویښته به مضبوط شي انشاءالله ټیک شو که چېرې نظر شوي بد نظرۍ د وجې نه که دا دواړه بیمارۍ دی ته لګېدلې وي دا بد نظري به انشاءالله ختم شي او ها که چېرې بالفرض دې سره ختم نه شول دا شیزونه الله خو دې وکړي چې دې سره به انشاءالله ختم شو که ختم نه شول بیا داسې کوئ لږې اوبه راخلئ او دا آیت کریمه دا دو آیتونه دي وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ دا آیتونه دا دی اوه پیرې یا یولس پیرې یا دیارلس پیرې دا دی به د اوبو باندې ورشوف کوي او دا اوبه دې څکي انشاءالله بد نظري به ختمه شي او بد نظرۍ ختمېدو په وجه دا دانې به هم ختمې شي او ویښته به هم دا وتل چې دا به هم انشاءالله برابر شي صحیح شوه ښه اوس که چېرې بالفرض دې نه بعد هم ختم نه شول دانې دې نه بعد هم ختمې نه شوې ویښته وتل چې دي دې نه بعد هم ونه درېدل بس پوه شئ چې دا دانې چې دي او دا ویښته وتل دا بیا د بد نظرۍ د وجې نه دي بیا هسې د ویښتو کمزوري ده
او دانې چې په مخ راغی دا اسی بیماری ده. اوس په د دې لپاره کم دمونه پکار دي. اوس د دې د خپل دم خیمخه د دانو خپل دم د ویښتو خپل دم د دانو لپاره د ګارانټي دم ته درخم ان شاء الله. ما هغه مخکې ویډیو کې ویلو چې ما په چا باندې اچولې د الله تعالی په فضل سره دریم دم سره د هغې دانې مکمل ختم شوي دي. تاسو به دا چل کوئ لوټه به راواخلئ دا ګوته به داسې لونده کوئ په دې به لونده کوئ ټیک شو. خوره پاکه خوره به پرې لږه شانتې ودړوئ خوره لږه شانتې به پرې ودړوئ او 3 پیرې به درود شریف تاسو ووایئ او بیا دا دم دی کلمه ده بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. په دې به ورشوف کوي او دا خوره چې ده دا بیا په دانو وغیره باندې راکاږي څه شوه دا زر بیا ورئ دا به لونده کوي خوره به واچوي او دا اول پیرې درود شریف بیا بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. دا به بیا 9 پیرې یا 9 پیرې به دا تاسو ووایئ په دې باندې به ورشوف کوي داسې او دغه بیا په دانو باندې راکاږي ان شاء الله 3 ورځو کې دنه دانې به مکمل ختمي وي. صحیح شوه. ښه د ویښتو خپل مخصوص دم د ویښتو دپاره مخصوص دم دی. تاسو به شړشمو تیل را پیدا کړئ. ښه که شړشمو تیل نه وي بیا دا نور هم صحیح دی خو شړشمو ډېر بهتر دی. دا به راواخلئ او سورة اللیل قرآن پاک کې د والضحا نه مخکې یو سورت دی سورة اللیل دا به تاسو 140 پیرې او 140 ځله به دا تاسو 140 خوارې 41 مرتبه دا به تاسو ووایئ او هر پیره چې دا سورت تاسو ووایئ نو مخکې به دې بسم الله الرحمن الرحیم ووایئ او بهتره دا ده چې یو ورځ هم 41 پیرې شوف کوي 140 پیرې شوف کوي او په بل ورځ باندې بیا 140 پیرې په دې شړشمو تیلو باندې دا شوف کوي او دا شړشمو تیل چې تر کومه پورې بیا موجود دي په دې باندې ویښته غوړوئ ان شاء الله زر تر زره دا ویښته به برابر شي. که ویښته د چا سپینېږي را سپینېږي بې ټیمه دا به هم ودرېږي که د چا ویښته وځي دا وتل به هم انشاءالله ختم شي. که د چا ویښته کمزوري دي کټ کېږي را کټ کېږي دا به هم انشاءالله مضبوط شي. ټیک شو. دا یو څو دمونه که د چا سوالي کمنټ کې رابطه کولی شي. ټیک شو. الله رب العزت مو خوشحاله باساته. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله په امان.